النبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض إلى يوم القيامة. الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد ذروة سنام الإسلام. الحديث. كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام تحت ظلال السيوف. الحديث. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان فيه رسول الله مخلدا. وقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. گرانو محترم اوریدونکو د مولانا غلام حضرت سے په هر موضوع تقریر بتا سوتا پیښور ښار کې د قصه خانی شاته په کباړی بازار کې اهل سنت مرکز 61 کې وا تاسو ته د فیض الله سره ملاویږي. د دین علاوه د هر قسم دینی تقریرونو، نعتونو، تلاوتونو او د مولانا احسان الله حسین صاحب د هر جمعې تقریر وا هم تاسو ته په دې دکان کې ملاویږي. میں قرآن په مناسبت باندې جوړ دی. یو څو ماشومانو د قرآن ختم کړی د هغې په سلسله والدینو د هغې دا تکلیف ایستلی دی. هغې ته خو اسم چې کم سره لکه نن چې زمونږ بچو قرآن خلاص کړی دی دا نورو خلکو به هم شوق دی ته پیدا شي هغې به هم خپل بچي قرآن ته کښېنئ. د هغې صاحبانو دا غرض و ستاسې د استاد جي دا غرض و چې یو عالم بیانو کې عوام به بیان واوري هغې به هم خپل بچي قرآن ته کښېنئ. څه خبرو استاذ جی چې مقتدیانو قسم خوړلی دی چې ماشومانو نه بغیار به او د یو څو کسانو نه بغیار به موږ نه کینو. تعجب ستاسې د ازرخانۍ نوم او تعجب ستاسې د دین دا شوق نوم مو تر کم حده رسیږي مینځ کې در کې دینداري تر کمه حده ده. زه خو افسوس په دغه حال باندې کوم چې تاسې نن د یو مولا بیان ته جماعت ته نشئ راتلی نو تاسې به د امریکې مقابلې ته به تاسې ته څوک څه تمه وساتي ته به څه وځئ یاد ته
بہرحال واقعاً چرا درخانی خلق داغی شہرت پا بدماشے کے شوے دے کپار جی کی اوکار کیگی مڑے کیگی چا کڑے درخانی وال کڑے دے یو ڈاکا کیگی چا کڑی فلانی کڑے دا دای دا خپل جرأت دا خپل غیرت دا خپل جذبہ دا پر غلطو کارونه استعمال کړی دا بدماش ته الله چې کم جرأت او کم سینه او حوصله ور کړی دا ډېر لوی حوصله ده بے غیرت سړی بے همت سړی غلام نشي کوله بے غیرت سړی او بے همت سړی هغه څوک نشي وژلې بدماشیم په غیرت باندې کیږي خدا خلق چا پوي کړی نه دي دی هغه اسلامی جذبات چې غیرت دی غیر پاسېدلې په دشمنیو کې استعمال کړی دا خپل منځي اختلافات او ډاکو کې استعمال کړی دا هغه جذبات چې کم الله ستاسو زړه کې اچولې دا کم غیرت چې الله ستاسو سینه کې اچولې دی هغه د خپل مسلمان رور باندې مې استعمالوه هغه غیرت موقع اوس را روانه ده راپورته شاو د امریکا او د کفر خلاف و جنگيږي چې ستا غیرت منغو ګوري چې درخاني والا څومره غیرت لري خدا افسوس دا کوم چې ته عالم بیان ته جمعات ته 2 قدم نشر اخسته او د خپل دربرجان سره پکټ کې ناشته او جمعات ته 2 قدم تهاجر مجبور راي چې کم دنو اوسګار نه د دربرجان سره دومره مصروف وي چې یو غنټي نیمه غنټه ته جمعات ته نشرات لنو تا ته بز داو مې سو کم چې ته ما سره میشته ولګي او جهاد ته امریکای ته لړش تعجب بہرحال الله دې دغه ماشومانو چې قرآن نه اخلاص کړی دي د دې والدینو ته اجر عظیم ورکي واقعا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په یو مختصر حدیث کې د قرآن د ختم فضائل خلاص کړی دي د حشر په عظیم میدان چې خلق د سینو د نامه او د سره پورې په خلو کې ډوب پراتی د حشر عظیم میدان کې چې الله رب ذوالجلال د قهر نډک आवाज کوي هغه ورځ باندې چې د الله د رحمت فرشته د حشر د میدان نه تختی هغه ورځ باندې چې 1,40,000 پیغمبران د نفسي صدا او چغه وهي هغه ورځ باندې چې پټول انسانانو باندې بلرزه غړی هغه ورځ باندې بزینی خلق د حشر میدان ته په خوشحالۍ کې راشي په سر باندې به یو تاج خي هغه تاج کې به ملغلري هغه ملغلر نه براناګانی خيږي د حشر د میدان خلق چې څومره دي څوک تر زنګون پورې څوک تر نامه پورې څوک تر غړې پورې هغه به په خلو کې ډوبوي پیغمبران به د نفسي صدا आवाज کوي هغه به حیران شي چې موږ په ساحل یو د انسانان نن په سر باندې تاجونه پراته دي څومره په خوشاله ولاړ دي تاسو به شروع کی چې داخلك څوک دي ورته به ویل شي چې دا هغه انسانان دي هغه مور او پلار دي چې په خپل بچو باندې د قران ختم کړو دا هغه بچی د قران ختمولو په برکت باندې الله د قیامت د عظیم ورځ سختۍ د دین لري کړی دي او په دې خوشاله باندې سرفراز او بختور ګرځولې دا دې نه غټه خوشحالي بلا سي وقت چې د والد ته د عزت ورکول کېږي نو د خپل د ماشوم به کم مقام لري هغه نو رسول الله نو رپټه پریخي چې هغه الله کم اجر بیا ورکړي چون کې مقتضی حال موافق وخت د راغله چې مسلمان ساده مسلمان عوام مسلمانان زمونږه هغه په ذهن کې د ډېر مودې رئیسه د دیو جنا چې کم جهادونه راغلیو پاغي کې چا ورته شوبه چولې وا انګريزانو په موږ داسې علامه او نخره وکړي چې زمونږ نه صحیح جهادونه ورکړه د دیو جنا د کلونو رئیسه زمونږ ساده مسلمانان رونه هغه د جهاد نه خبره پاتې شو مولیانو په منبرونو جهاد بیانونه پر خدا په دغه وجه باندې عوام مسلمانان داسې فکر کوي چې ګنې بس د منځ کوا او روزه نیسا او حج کوا او جهاد کوا د دینه بغیر به په من کمبله فریضه نه حالدار داسې نه ده جهاد د اسلام په کارونو کې د اسلام په فرایضو کې هغه عظیمه فریضه ده چې د دینه بره فریضه او اوچته فریضه بیا بل نشته ده
حدیث مبارک کے راضی الجہاد ذروۃ سنام الاسلام، اسلام دا جہاد چی کم دے دا دا اسلام دا بوکان بر سر دے، لکا اسلام چی یو غٹ اوخ شی لگا اوخ بوکان بر سر جہاد دے، یعنی دا جہاد نا عظیم المرتبتا او دا جہاد نا چی کم دے لوڑے رتبے والا عمل اگا دا دین پکارونو کے بلکار نشتا۔ حدیث مبارک کے راضی کم یو کس خپل ځان او خپل مال د خدای په لاره کې خرج کی، مراد تینا غزا ده، من غزا بماله و نفسی، چا چې مال او نفس د خدای په لار کې په غزا کې وایستا، دغه انسان چې یو منځ کوي دا یو منځ په 49 کروڑ باندې قبلیږي، هغه د غزا متعلق راغلی دی، نور لارو کې دا فضایل نشته۔ حدیث مبارک کے راضی کم سترګې چې د جهاد په پیره کې غړېدلې پاتې شوې، یوه ګنټه نیمه ګنټه پاو یوه دوه درې ګنټې د جهاد د مجاهدینو پیره وکړه، حدیث کې راضی رسول الله مبارک فرمایي په دغه جسد باندې کم جسد کې چې دا سترګې لګېدلي چې هغه د جهاد په پیره کې غړولې پاتې شوي دي، په دې جسد د جهنم اور حرام دی۔ حدیث مبارک کے راضی کم یو انسان چاغا د جهاد کې داغه خپې د جهاد په گردونو آلوده شوي، په دغه وجود باندې او په دې جسد د جهنم اور حرام دی۔ حدیث مبارک کے راضی چې الله رب الجلال شهید ته داسې شپږ خصوصیت ورکړي، رسول الله فرمایي چې هغه خصوصیت الله ما ته نه راکړي، یو د خصوصیاتو داغه نه دا خصوصیت دی کله چې شهید سترګې پټیږي او د دنیا نه رحلت کوي، دغه څومره ګناهونه غټ واړه کړي په دغه ټیم کې د ګناه نه داسې پاک شي که یوم ولدته امه، لکه کومه ورځ چې مور نه زیږېدلی او پاک د ګناه نه دی، په شهادت دغه شان دی د ګناه نه پاکیږي۔ دارنگی رسول الله فرمائی چې زه وفات شم ما ته به غسل راکول کیږي، لیکن شهید هغه عظیم المرتبت انسان دی چې هغه کله وفات کیږي په خپلو جامو کې دفن کیږي، د حشر عظیم میدان کې به شهید خپلې کلمې او خپلې وینې په لپو کې اچولي، د حشر عظیم میدان ته به رارواني، د الله په حضور کې به عرض کوي الهه زما دا وړه تنه چې تا ما ته راکړې وه ستا په لاره کې مې په دغه خرو باندې تقسیم کړه، الهه ستا د اعلی کلمت الله لپاره د جهاد د سربلندۍ لپاره د کلمت الله د اوچتوالي لپاره ما په ځان باندې دا نخرې کړي دي، الهه حدیث کې راځي خپلې وینې مې په لپو کې نیولي، د الله حضور ته به سرلوړې را رواني، او حدیث کې راځي چې رنګ د وینو به رنګ د وینو وي، لیکن بوی به ترې مشکو بوی خیږي۔ نو په دغه وجه باندې عوام ساده مسلمانان هغوی داسې وایي چې ګنې بس همدا یو څو فرایض دي، نه، جهاد فرض دی او فرض دو قسمه ده، یو ته فرض عین ویل کیږي یو ته فرض کفایي ویل کیږي۔ فرض عین جهاد، فرض کفایي هغه جهاد دی چې مسلمانان په کافرو د حمله اراده وکړي، مثلا پاکستان اسلامی مملکت بادشاہ وقت امر فوج ته وکړه چې په انډیا تعرض وکړي، هغوی تعرض نه دی کړی، دی پې تعرض کوي، دې ته فرض کفایي ویل کیږي، د دې علاقې نه چې یو سړي پکې حصه واخیسته د ټولو غاړه پې خلاصه ده، که د علاقې نه یو سړي حصه وانخیسته د ټولو غاړه پې بنده ده، مثال د تبلیغ دی هم فرض کفایي دی، که د علاقې نه یو کس وکړه ټولو غاړه خلاصه، که یو ونه کړه ټولو غاړه بنده دی، خو فرض کفایي کافر چې په تا باندې حمله کوي په تا جهاد فرض عین ګرځېږي، که یو وخت کې د نن نه 2-3 کاله وړاندې په افغانستان کې په دشت لیله کې په قلم لیکلي 8500 کسان قاریان او طالبان شهیدان کیږي، د ماشینونو د پیکا ضربو ته غورځول کیږي، په یو ورځ باندې ټول وفات کیږي او شهیدان کیږي، یو ملک نوې دهشتګردي وشوه، که نن مسلمان د جهاد په نیت باندې یو یرغل په کافر باندې وکړه که هر چا کړی ښه کار یې کړی دی، نو که نن داسې کار وشو که په دې کې ماشومان مړی هغه کسانو ته د الله بخښنه وکړي، کومو چې دا یرغل کړی، ماشوم باندې زنانو باندې د کافرو بې ګناه یرغل د مسلمان کار نه دی، ولې عامو نورو کافرانو مشرانو باندې ډاکه کول دا د مسلمان فرض کفایي جهاد دی، کوي به دا دهشتګردي نه ده، دی خو نن سبا جهاد ته دهشتګردي وایي، هغلته چام دا خبره ونه کړه چې طلبه شهیدان شو دهشتګردي وشو،
یو وخت د نجیب په حکومت کې بلکې د ببرک په حکومت کې په هرات د افغانستان کې په یو ورځ باندې 15,000 کسان د تو اسماعیل په مشرۍ باندې چې هغه ترې خلاص شو او هرات کې د بلدوزر د لاندې ژوندي ښخ شو. چا مونږ دهشتګردي وشوه. 1.5 میلیون نه د پاسه شهیدان په افغانستان کې د کفر او د روس د یرغل د لاسه شهیدان کیږي. چا مونږ دهشتګردي وشوه. نن که په امریکا کې مسلمان یرغل حمله کوي دهشتګردي ده. نام نهاد مسلمان، منافق مسلمان، بے غیرت مسلمان د پاکستان د بعض مشرانو غوندې هغه هم د دې دهشتګردۍ ته چیرې دا ښه کارونه شو. لیکن رسول الله نقش قدم ته وګوره، هغه او د هغه صحابه کرام روم تیم کافران نه پرېږدي، هغلته ورځي او یرغل ورباندې کوي. که دا دهشتګردي وي نو صحابه ولې دا دهشتګردي کوله؟ دا جهاد او صحابه کرام ځکه چې په کافرانو حملې کوي. شام، فلسطین، حمص علاقه، مادی کرب، بالبک، حضرموت، دا خاریی لوی لوی 2,000 صحابه کرامو د کافرانو نه ونیوي، په زرګونو زرګونو کسان یې ورکې مردار کړو. په انطاکیه کې کسرا بادشاہ غصه شو او دا خبره وکړه قیصر هغه دا اعلان وکړه، خپل لوی لوی جرنیلان راوغوښتل، هغه ته وی چې تاسو جنگ صحیح جنگ نه کوئ، اوس به زه خپله د جنگ میدان ته وځم. د روس بادشاہ هغه وخت کې رقین نامه وه. د قسطنطنیه بادشاہ چې دا د هرقل بادشاہ قیصر روم زویو، کسرا نه بلکې قیصر روم، چې هرقل نامه وه د هغه زویو قسطنطنیه نامه وه. قسطنطنیه ورته ځکه وایي چې د اولنی بادشاہ د قیصر زوی چې هرقل و، د هرقل زوی هغه چې کم دی نو قسطنطنین په دې بادشاهي کړې وه. هغه هم راوغوښته. دیرجان چې دا د هرقل بادشاہ چیف فارم سټاف د افغانستان په اصطلاح لوی درستیزو، هغه هم راوغوښته. یو دوه درې نور لوی لوی بادشاهان هم راطلب کړو. د هغوی په مخ کې هرقل بادشاہ د اعلان وکړه چې د مسلمانانو مقابلې ته به زه په خپله وځم. هغوی ورته سوال وکړه چې دا ځل موږ ته لوی لښکر راکړه او موږ به د مدینې او د مکې نه هم صحابه ختمو، پاتې لا دا چې شام علاقه یې زموږ نه نیولې ده. د دې لوی لښکر تیاری بندوبست شو. روسیې قربانۍ دپاره په هغه وخت کې د اسلام دشمنۍ ته 2 لکه فوجیان ورکړه. رقین باچا قسطنطنین 2 لکه فوجیان ورکړه. دیرجان 2 لکه فوجیان ورکړه. هغه نورو بادشاهانو حتی کې 10 لکه فوجیان رومیان برابر شو. 80,000 کسان نام نهاد چې هغوی ایمانونه راوړي او بیا د صحابو نه تښتېدلي وو، لکه نن سبا مسعودیان چې اوس امریکې ته هرکلی ویلی چې موږ به د امریکې تر شا کلک ولاړ یو، د طالبانو مخالف کې به جهاد کوو. دا مرتد دی د دین نه، په دی جهاد بالکلیه روا دی. ته د کافر څه درېږې، خپل مسلمان رور ولې. هغه هم دغسې خلکو جبیله ابن سهیم غستاني مشر و، د هغه په مشرۍ 80,000 کسان مرتد شوي وو، اول ته تښتېدلي وو هرقل باچا سره. نه 80,000 هغوی وو، 10 لکه دا نور فوجیانو. هرقل بادشاہ تربیه ورکړه. د خپلو فوجیانو ته وی چې تاسې به ټول په دمه پراته یئ. مسلمانان شام ته 2,000 راغلي او دا کسان عربیان چې موږ ته را تښتېدلي دی 80,000 دي. نو دی 80,000 هغوی 2,000 توره په توره ماتېږي، اوسپنه په اوسپنه ماتېږي، عرب په عرب ماتېږي. د دې عربانو دپاره به اولنۍ مقابلې ته د خپل عربانو ځي، دی به ورسره مقابله کوي. که دې 80,000 چېرته جنګ ونه کړی شو، بیا به تاسې 10 لکه کسان مقابلې ته وځئ. 10 لکه 80,000 فوج را روان شو. دغه وخت کې
ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ دا 2,000 صحابه ټول راغونډ کړو. و امرهم شورا بینهم، قرآن وای د صحابه کاروبار بخپل مینس کې مشوره وا. هغه توای چې نن خو خبر راغی، استاد راغی چې 10,15,000 فوج هرقل بادشاہ د انتاکین رولېګو. اوس موږ 2,000 هغه 10,15,000 سم مشوره دستاسي. یو کس پاسې دا ورتوای زمنګ مشوره دادا چې دا شام به بیرته پریدو، واپس به مدینه منورې ته لاړ شو، نو هلته به مورچې جوړې کو، اسنه چې مدینه او مکه رانه ونیسي. ابو عبیده ورته خاموش کینا، دومره بیکاره فیصله دی وکړه چې زما د مجاهدینو همت دی ټول ختم کړ. منګه دا 2-3 کاله دوره خلافت ابوبکر صدیق کې قربانی شهیدان ورکړي دي، او شام مو په ډېره سختۍ نیولې دی. اوس به شام پریدو، واپس به مدینه ته تختو، دا نشي کېدی. ابو سفیان پاسې دا د معاویه صاحب پلارو رستو د ایمان راوړی دی، هغه سړی دی چې د احد میدان کې د کافرانو سردار دی، خو بیا فتح مکه کې ایمان راوړو، بیا په اسلام کې ډېر مضبوط او کلک سړی و. پاسې د ابو عبیده صاحب توای زما رایه دا ده چې دا په کوم ځای کې تاسې دیری په همدغه شام علاقه کې مورچې جوړې کوئ. کافران چې دی نو اول به موږ ختمول غواړي، زموږ نه مخکې مدینې ته نشي تللی، ډارېږي چې د شاخوانه راباندې حمله ونه کړي. هغه به زمونږ پوښتنه کوي چې دا مسلمانان په کوم ځای کې دیرګاه لري، نو موږ پسې به راځي، همدې ځای کې دیره شی ځای په ځای مورچې جوړې کوي. ابو عبید رضی الله عنه وی چې ډېره ښکلې رایه دې راکړه. دا څومره خاریو کې چې صحابه تقسیم کړي هغه یې راوغوښتل، تنګ شوي خو نه یې صاحبانو، هغه یې راوغوښتل، ټول یې په دغه ځای راجمع کړه. حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ په دغه وخت کې د مسلمانانو د لښکر جنگي قومندانو او د ټولو امیر چې کومو هغه ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه، او د مسلمانانو عظیم امیر په دې وخت کې امیر المؤمنین عمر فاروق صاحب په مدینه منوره کې و. دا د رسول الله د وفات نه تقریبا 9 یا 10 کال وروسته خبر ده. خالد بن ولید ته ابو عبیده صاحب وایي یا ابا سلیمان نن ته خاموشه، هر کله چې تا کومه فیصله او رائے را کړې ده په جهاد کې، هغه رائے کې الله ډېر خیر او برکت اچوي، ته راته فیصله راکړه څه چلو کوم. هغه ورته وایي ابو عبیده صاحب مسلمانانو رائے دا ده چې په دې ځای دیره کېږو، زه د مسلمانانو د مشورې خلاف کار نشم کولی، اگر که زما په زړه کې یوه بله رایه شته. ابو عبیده ورته وایي یا خالد ابن ولید تا چې کومه مشوره موږ ته راکړې هغې کې الله خیر او برکت اچولی، ستا مشوره باندې به عمل کوم، خو راته مشوره راکړه. هغه ورته وایي زه مسلمانانو خلاف نشم کولی. وایي نه زه درته وایم مشوره راکړه. هغه ورته وایي زما مشوره دا ده، زموږ د عربانو اسونه د هغې عادت دا دی چې په منډه کې ډېر تیز دي، کله چې زموږ اسونه جولان او داسې دوره ونه خوري دی شکست کافر ته نشي ورکولی. دا تا چې په کوم ځای کې دیرګاه جوړه کړې دلته باغونه دي او په دې ځای کې زموږ اسونه منډې نشي وهلی، ته که چېرته د جنګ اراده لرې نو خیر دی، د دې ځای په مخامخ باندې د یرموک میدان دی، 100 جریبه میدان دی، هغه میدان کې واړوه، که کافر پرېوځي په میدان به پراته یي، موږ به په میدان پراته یو. دویمه دا ده چې خوا کې را سره بحر دی او اوبه به ډېرې زیاتې، زموږ لښکر ته به د اوبو رسولو تکلیف نه وي. ابو عبید رضی الله عنه چې ډېره ښکلې رایه ده. مسلمانانو ته امر وکړ چې ځان د یرموک میدان ته ورسه. دې ته غزوة الیرموک ویل کېږي. دا 4 ورځې جنگ شوی، د صحابو په دور کې د دین عظیم جنگ بل جنگ نه دی شوی، لکه رسول الله په زندګۍ کې د احد د میدان نه لوی جنگ نه و شوی. تبوک جنگوش 1,000 صحابه و، لیکن هلته جنگ ونه شه، بیا اسې تلي، خو شهادت چې شوی دی او قرباني چې ډېر ورکول شوي نو هغه د احد میدان. او د رسول الله نه وروسته صحابو په دور کې دغه عظیم جنگ دی چې شوی. 2,000 کسان دلته پراته دي. دا حضرت عبدالله رضی اللہ عنہ په مشرۍ باندې یو خط ورکه ورته، ابو عبیده رضی اللہ عنہ خط ولیکه عمر فاروق صاحب ته. اولا سلام، پس د سلام نه عرض دا چې هرقل بادشاہ 10,15,000 لښکر رایستی دی، من خو مقابلې ته تیار یو، لیکن بیا هم هغې ډېر زیات دي. قرآن وایي چې د 2 کافر نه به د یو کافر نه به 2 مسلمان، د 2 کافر نه به یو مسلمان نه تختیږي. اوس هغې را باندې 10 چنده او 100 چنده زیات دي. نو که تا سره څه صحابه موجود وي د جهاد والا نو موږ ته په مدد کې راولېږه.
حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ لاړو او فرمایي د جمعې په ورځ روان شم، بل جمعه د 12 زوال ټیم دی چې ورسېدم، ګورم چې عمر فاروق صاحب مدینه منوره کې اودس کوي، اراده کوي چې اوس خطبې تخریج او تقریر شروع کوي. زورلم ما ته وی عبدالله کم خوا نه رالی، وای ما ورته چې شام نه رالم، وای په خیر رالی او هر کله راشي تا به راته نوي حالات راوړي څنګه چللی، وای ما ورته خط ورکوی چې خط یې وکاته رنګ ډېر متغیره شو. پاسې د جهادي تقریر یې وکړ. صحابه ته وی چې داسې مسله پیښه ده، مشوره راکړئ او که کم کسان قربانۍ ته تیار نو سبا پورې ځانونه جهاد ته تیار کړئ. علي صاحب راغی، عمر فاروق صاحب ته وایي خط ولیکه او واپس هلته ولېږه، هغوی ته داسې ووایه چې زمونږ د امداد نه د الله امداد تاسې ته ډېر دی، تاسې په دغه لږه کسانو د کافرو مقابله په همدغه ځای کې وکړئ. خط یې ولیکه، حضرت عبدالله رضی الله عنه ته خط واپس ورکړه. دی فرمایي زه په باب الحبشه باندې ووتم، حاجیانو صاحبانو به لیدلي باب جبریل باب الحبشه، چې کله حبشې دروازې باندې ووتم پوخ سور یم، اوس مې اراده ده چې روانېږم واپس شام ته ځم، یوازې یم، زړه کې مې راله چې مرګ ته روانې، هسې نه شهید شي د رسول الله روضه به دې نه لیدلي، راځه یو ځل خو د رسول الله زیارت وکړه. وایي واپس راتاو شم د نبي علیه الصلاة والسلام روضې ته رالم، چې مې وکاته حضرت علی رضی الله عنه او حضرت عباس رضی الله عنه او حضرت بی بی عائشہ رضی الله عنها او دارنګ چې کوم د حسن صاحب او حسین صاحب، دا یو د علي صاحب په غېږه کې پروت دی او بل د عباس صاحب په غېږ کې پراته دي، ناست دي 15 کسان. ما چې سلام واچو، علي صاحب راته وایي تا ولې دلته پاتې شوې، په جلته ځان رسوه. وایي ما ورته وي چې زه رالم تاسې ما ته دعا وکئ چې دا لاره ډېره ځای ته اوږده ده او دشتې دي چې ما باندې الله دا لاره را نږدې کړي. هغه ورته وایي چې عمر فاروق ونې شخصیت سره د مخه کړې ده، هغه نه دعا وغواړه. او ما ورته وی چې هغه راته دعا کړې ده، لیکن تاسې خاندان د نبوت یې، بل تاسې د رسول الله روضې سره ولاړ یې، دلته راته دعا وغواړئ. نو حدیث کې راځي چې دغه عباس صاحب فرفعل عباس یدیه وعلی کذالک، عباس صاحب لاسونه جوړه کړه او علي صاحب هم لاسونه جوړه کړه، دعا کوي اللهم انا نسألك بهذا النبي المصطفى، اللهم اني اتوسل اليك بهذا النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي توسل به آدم وقد غفرت له خطيئته الا سهلت على عبد الله بن قرط طريقه وطويت له البعيد. الها دغه پیغمبر په وسیله درنه دعا غواړو، قبر ته داسې اشاره وکړه. هغه پیغمبر چې آدم علیه السلام په وسیله غوښتلی و الله ورته خطا معاف کړې وه چې دی عبدالله صاحب ته لاره لنډه کړه. نو بیا ورته علي صاحب وایي زه اوس مه خفه کېږه، درته خاندان نبوت دعا کړې دا نه رد کېږي، بل د رسول الله په خوا کې کړې او بله دا رسول الله خدای ته وسیله کړې دی. بعضې خلک وایي صحابو په رسول الله وسیله نه ده نیولې که نه، دا وسیله وه که څه. هغه روان شو او وایي زه سبعي روان شم، د خالد ورځې مزل مې وکړه، د یکشنبې اتوار ورځې مزل مې وکړه، د پیر د ورځې د مازدیګر اذانونه د یرموک د صحابو اذان زما په غوږونو راغی. د هغې خوا نه 2 ورځې مزل او د دې خوا نه د دې دعا په برکت باندې الله 4 ورځې لاره ورته لنډه کړه او 3 ورځو کې 2 ورځو کې هلته ورسېد. وایي چې ورسېدم خط مې ابو عبیده صاحب ته ورکړه. دا نو هغه ټیم دی چې د کافرانو 10 لاکه 80,000 لښکر په 3 میله کې اخوا دشته کې پروت دی رسېدلی دی. خط یې چې ولیده صحابه کرام راغونډ کړه، عمر فاروق خط ورته واورو چې ځانونه به بې ځایه نه شهیدان کوئ، او عمر صاحب امر کړی چې ټول جهاد ته تیار شئ، سبا ته ځان تیار کړئ جهاد ته. صحابه کرام ډېر په خوشحالۍ باندې تیاری شروع کړه. سبایي ټیم دی، هغلته د کافرانو مشر دی وخت کې دیرجان نامه ده، لوی بادشاه دی. هغه جبیل بن سهیم غسانی چې دغه مرتدینو چې کم مسلمانان مرتد شوي د 80,000 کسانو مشر، هغه ته وی چې لاړ شه او دا مسلمانان وږي تږي خلک دي، پیسې ورته ومنه که دا جنگ پرېږدي واپس مدینې ته لاړ شي. نو راغی داسې لرې ودرېده، آواز یې وکړه البراز البراز، مخې ته څوک راوځئ. حضرت ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه توره په لاس په ډېره جلتۍ سره میدان ته وروته. د هغه دا ګمان راغی چې دا کافر پهلوانۍ اراده لري چې زه پهلواني ورسره وکړم. هغې کافر چغه ووهله چې زه ګوره جنګ ته نه یم راغلی، صلح ته راغلی، جنګ ونه کې. ابو عبیده صاحب توره په تیږې کې کېښوده. تاریخ لیکي چې دومره د اسونه نږدې شو چې دواړو اسونو خپلو کې بوزې سره بوی کړې، خوا په خوا ودرېد. ورته څنګه راغلی؟ وایي دیرجان را لېږلی، هرقل بادشاه خبر را لېږلی
چې ستاسو مسلمانانو مشرانو ته به منګه سل دینار ورکو، پټکی جامې به ورکو، توري به ورکو، هر یو ته به جوړې ورکو. دا جنگ مکه وای شام را تپری دی او جنگ اسم نشي کولای، موږ ډیر یو، زه واپس لاړ شي مدینه ته به موږ در پسې نه درځو. مسلمانانو غیرت ته ګورا، هغه داشان به غیرت بادشاہان نو، هغه ورته وای موږ ته رسول الله درې خبرې کړې دي چې یا کافر ته وای چې ایمان راوړی، ته ایمان راوړی تاسو وای نه دا خو نشي کېدی، هغه هم نسوارا او د امریکایانو غوندي. وای دویمه دا چې موږ ته رسول الله ویلي چې دوی ته وای چې جزیه به ورکوي عن یدین وهم صاغرون، پټی ټکونه باندې په ذلیله